افغانستان د طبیعت آرامتیا او میلمه پالنې ټاټوبی. افغانستان د نړۍ د ډیرو خلکو په ذهن کې د جګړو، بحرانونو او ناامنۍ له روایتونو سره پیژندل شوی، خو دا د دې هیواد د حقیقت یوازې یوه برخه ده. د کلونو پیښو او بدلونونو تر شا افغانستان هغه هیواد دی چې د طبیعي ښکلاو، بډایه کلتور او مهربان خلکو کوربه دی. د اورید څېړنیزې او نشراتي ادارې په دې شننه کې د افغانستان هغې څېرې ته کتنه کوي چې لږ لیدل شوې ده، هغه څېره چې د بکر طبیعت، آرام ژوند او د ګرځندوی او ټولنیزو فرصتونو پراخ ظرفیتونه انځوروي. افغانستان د هندوکش له لوړو غرونو، شنو درو، رڼو سیندونو او طبیعي آبشارونو سره د سیمې له تر ټولو ښکلو طبیعي منظرو څخه برخمن هیواد دی. د دې خاورې دنګې څوکې نه یوازې د افغانستان د جغرافیایي هویت مهمه برخه جوړوي، بلکې د هیواد د اوبو او چاپیریالي سرچینو بنسټ هم ګڼل کیږي. د دغو غرونو په لمنو کې شنې درې او پراخ باغونه پراته دي چې هر کال پکې بیلابیل طبیعي او لوړ کیفیت لرونکي میوې تولیدېږي. انار، انګور، زردالو، مڼې او لسګونه نورې میوې د افغانستان د طبیعي شتمنیو مهمه برخه ده. دغه باغونه د هیواد له متنوع اقلیم سره یو ځای د ښکلا او زرغونتیا بېسارې منظره وړاندې کوي. د اورید ادارې د څېړنو له مخې په وروستیو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت او ثبات د فضا له پراخېدو سره د خلکو ورځنی ژوند هم د پام وړ بدلون موندلی دی. کورنیو ته د طبیعت په غېږ کې د وخت تېرولو ډېر فرصتونه برابر شوي او د ولایتونو ترمنځ کورني سفرونه زیات شوي دي. اوس ګڼ شمېر هیوادوال د تفریح او استراحت لپاره طبیعي، غرنیزو او سیاحتي سیمو ته سفرونه کوي او د خپل هیواد له ښکلاو خوند اخلي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له شماله تر جنوبه او له ختیځه تر لویدیځه ګڼې طبیعي منظرې او د ګرځندوی جاذبې شته چې هر یوه کولی شي د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره مهم منزل وګرځي. جهیلونه، آبشارونه، باغونه او غرنیزې سیمې د دې ستر ظرفیت مهمې برخې دي. د طبیعي ښکلاو ترڅنګ د افغانستان د خلکو میلمه پالنه هم د دې هیواد له مهمو ځانګړتیاوو څخه ده. د میلمنو درناوی، متقابل احترام او ټولنیزه خواخوږي هغه ارزښتونه دي چې لا هم د افغانانو په ژوند کې ځانګړی ځای لري. ډیرو مسافرو او لیدونکو د افغانستان د خلکو میلمه پالنه د دې خاورې له تر ټولو یادګاري تجربو څخه بللې ده. موږ باور لرو چې افغانستان نن تر بل هر وخت زیات فرصت لري څو خپله اصلي او رښتینې څېره نړۍ ته معرفي کړي. هغه څېره چې د طبیعي ښکلاو، امنیت، بډایه کلتور او پراخو بشري ظرفیتونو پر بنسټ ولاړه ده. د دغو واقعیتونو معرفي کولای شي له نړۍ سره د فرهنګي، ټولنیزو او ګرځندوزو اړیکو د پراختیا او د افغانستان د لا ښه پیژندنې زمینه برابره کړي.
افغانستان یوازې په نقشه کې یو جغرافیایي موقعیت نه دی بلکې داسې خاوره ده چې له طبیعي ښکلاو، لرغوني تاریخ، اصیل کلتور او هغو خلکو ډکه ده چې په هیله او آرامتیا سره د روښانه راتلونکي پر لور ګامونه اخلي. د دې رښتینې څېرې پیژندل د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د فرصتونو او ظرفیتونو د ښه درک لپاره یو مهم ګام دی. له تاسو څخه مننه چې د دې ویډیو تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي مهمو موضوعاتو د لا زیاتو تحلیلونو او راپورونو د ترلاسه کولو لپاره د ورو چینل سبسکرایب کړئ.